بسم الله الرحمن الرحيم. وروي عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما على طعام وشراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان، وصلى عليه جبريل ليلة القدر، وصافحته جبريل ليلة القدر، او كما قال عليه الصلاة والسلام. روایت کړل شوی دی د حضرت سلمان رضی الله عنه نه دی فرمایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام او فرمایل: من فطر صائما، چا چې روزه ماتې وکړو په یو روزهدار باندې، علی طعام، د خوراک په شکل کې، و شراب، او د اسکاک په شکل کې، من حلال، د حلال کماینا، صلت علیه الملائکه، د رحمت دعاګانې غواړي د انسان د فاره ملائک، فی ساعات شهر، د دې میاشتې په هغه بهترین اوقاتو کې د رمضان المبارک، وصلى علیه جبریل لیلة القدر، او د رحمت دعاګانې غواړي دې سړي دپاره جبریل امین په شپه د لیلة القدر کې. او بل روایت کې راځي: وصافحه جبریل لیلة القدر، چې جبریل امین د دې انسان سره مصافحه کوي، لاس ملاوي په شپه د لیلة القدر کې. وزاد فيه، او د دې هیئت بسې انسان ته به څنګه محسوسیږي چې په شپه د لیلة القدر کې جبریل امین د دې انسان سره مصافحه وکړه. نو بیا د هغې تفصیل کوي: ومن صافحه جبریل علیه الصلاة والسلام یرق قلبه، چا سره چې مصافحه وکړه جبریل امین د ده زړه به نرم شي. وتکثر دموعه، او د ده اوښکې به زیاتې شي. دوه علامات یې وښودل چې جبریل امین د چا سره لاس میلاو کې مصافحه وکړي، یو به د انسان زړه نرم شي، ډېر نرموالی پکې پیدا شي، او دویم نمبر د ده اوښکې به سیوا شي. قال فقلت یا رسول الله، صحابي فرمایي سلمان صاحب ما ویل یا الله رسوله، افرأیت من لم یکن عنده، ته موږ ته خبر راکه د هغه کس په باره کې چې د هغه سره د خوراک او څښاک څه نه وي چې هغه یې روژهدار له ورکړي چې پرې روژه ماته کړي. قال نبی علیه السلام فرمایل: فقبضت من طعام، د خوراک یو موټی دې ورکړي، یو موټی خوراک دې ورکړي، یو نونۍ دې ورکړي. قلت افرأیت ان لم یکن عنده، صحابي فرمایي ما وویل ای د الله رسوله، که چېرته انسان او دغه مسلمان سره دا هم نه یو سړی دا هم نه مومي، د دې وس او طاقت نه لري. قال نبی علیه السلام وفرمایل: فشربة من ماء، نو د اوبو د یو ګوټ دغه خو د هر چا کېږي، وس او طاقت د هر چا کېږي، نو دغه دې ورکړي. نبی علیه السلام د حدیث مبارک کې د هغه روژهدار متعلق چې په چا باندې یو سړی ولګي په بل باندې روژه ماتې کړي او دغه شانتې هغه له خوراک او څښاک ورکړي، نو نبی علیہ السلام فرمایي یو د دپاره ملائک د رحمت دعاګانې غواړي، دویم د دې انسان سره به جبریل امین مصافحه کوي. او دغه شانتې کې یو سړي د خوراک او څښاک اوس نه کېږي، ډېر خوراک اوس نه کېږي. نبی علیہ السلام فرمایي: فشربة من ماء، د اوبو یو ګوټ وس خو د هر چا کېږي، نو فکار دی چې په دې کې هر یو مسلمان حصه واخلي او د ثواب نه محرومه نه شي. سبحان الله.